سلامونه نیکی هیله احترامات میمونه یو ځل بیا ستاسو خوږ ملګری د شهزاد کمال سره عثمان افریدس موسم دی بیت الله چې د فن نه ډک یو مینه ناکو انسان دی بالکل. السلام علیکم عثمان صاحب، زه د شهزاد کمال یوټیوب چینل نه ډېر وخت پاس لاوی روغلم او دې پوره روغلم چې شهزاد کمال چې کوم دی د فن نه ډک انسان دی. انشاءالله ټیم سره به دا تاسو له ښې ویډیوګانې راوړي نو که تاسو دا یوټیوب چینل د مخکې بوتلو سپورټ ورته کولو نو انشاءالله دا لري نه چې شهزاد کمال به د چې کوم نو شهر را دغه به ټاپ یوټیوبري انشاءالله دا هنر او دا کمال په شهزاد کې شته نو بیت الله اوس که تاسو وګورئ دا موسم ډېر زبردست موسم دی او موږ روان یو نمکین رستورانت ته نو دغه باره کې خو د زلای ذکر وغولم کړي دا حالات لغاړي صاحب او د خوا کې چې وګورئ چې وتښتېدو زارسید دا چونکې بیل دی یوازې باره کې کله به کیمرامیني کوو کله به خپل فن ظاهروو نو انشاءالله دا یوټیوب چینل به مخکې بوځو خپل ایکسپیرینس شیر کړ. دا زموږ یو شاړ غوندې ولاګ دی. ولاګ مقصد صرف دا دی چې موږ هم په ډیلی بیس باندې څه کوو ملګري خوښ کړي او که نه یاره انشاءالله ولاګ خو چې کوم دا انشاءالله دا به ضرور خوښوي ځکه چې قدمونه خوښوي د موسم به ضرور خوښوي او د مو چکر به ها دغه زموږ ډېر جګري یار دویم فاروق لغالي صاحب لغالي شوي هغه ورسره شیر کړه. زه خو لا ماشوم یم تاسو د خوندونه اخلئ نو بالکل په وړاندې به ځو. تیاري یې روانه ده چې کله تیار شو بیا به دا ویډیو شهزاد کمال ډېر وخت پاس وي چې په تو باندې لږه میلیونو خرچه کوو ځکه چې دې مینه بیل وي نو موږ شهزاد کمال شکریه ادا کوو چې نن یې موږ میلیونه لره واستلي یو چونکې دا یوټیوب چینل هم مونیټایز کړو نو یو باره کې د پروګرامر جوړ کړی ټولې کلاس یو پروګرامر جوړ کړی چونکې دا یوټیوب چینل مونیټایز کړو نو سپورټ یې کوو نو یو باره کې د موږ لره واستلي یو زلمي رسټورانټ ډېر زبردست رسټورانټ دی او دا موږ ته کانه کړی نو موږ یې شکریه ادا کوو چې د انویټیشن موږ ته د کافي وګڼو چې یاره تھینک یو بیت الله دا ټول کلاس په لوی وخت کې نو شهزاد کمال موږ په یو حالت کې نه هېروي دا ډېر زما هڅه زما سوچ زما فکر همدا دی چې ما ته کله هم داسې موقع میلاویږي او چې خپلو ملګرو سره د انجویمنټ لپاره هم داسې پروګرامونه وي خپلو ملګرو سره خپلو ملګرو په څنګ داسې پروګرامونه ارینج زه اوس په دا نه پوهېږم چې تاسو سره ډېر څه وخاطه مړه بیت الله چی شی ورک شوی دله مخ وړوه بیت الله مخ وړوه څه شوي دا خو 500 روپۍ ورکې شوې دا خو ډېر زیات خفه کړو یار دا سټایل وګوره دا بیت الله چې شي اسکړای وزم او دغبل
دوزی شروع شوی دوزی پیل نه بیت الله ګوره کله دروغ نه دا حقی دا ثبوت شته کنه بیت الله ثبوت یې شته اسمه پټریلا ګوره د خپل ونه کې کنه شنه مکه نه پښتنو کو شهر کې 41 بورې نیو چاته کړی کنه په کنټینر کې نه په ولی باندې 41 بورې تا شپ شته کړی دا تاسو چا کامیشي ماتون دی وای انسان دا کاسو کا وخو نو خاطر مطلب کوم چې 17 نیو چاته کې قسم خدای کرون کا خو خان بابا چاته کی دوی چاته کړی 17 خو خیر دی خو آدی چار به وکی چار نه چار به وکی چار مړه چې کا 17 اډې دوزی شروع شوی ښه وګتاونه آدی چې کړی چې دا وړو کې کاس ګوره 17 بورې چې تا ورشي 8 خاتمي سره 8 سیمټ بورې نو تو کتو اته رکسا تاسو تو ګوره سره کتلې مړه نو ته خو ګوره پرېس کې ویلې نه رومنه چې 20 200 مان زه ګوره بیت الله سره ایګریم بیت الله چې څه یاغه حقیقت وي ته څه پکې وي دوه ټیرونه چت کړی دي ریال کمانډو دوه ټیرونه چت کړی دي کنه ټریکټر ولا ته څه چې یو ټیر به څه څه مانی چې اوس سیدو چا هغه نه بالکل هغه بابر کمانډو بالکل چتای او خان بابا خو څه معنی به چت کړی دی ریال کمانډو چې دوه ټیرونه یې ټریکټر ولا مخکې دي ته یا څه تور من سوب تر کو ته به درین کا سچا پورو کې چې چت بابر کمانډو بالکل هغه منن بیت الله د شی په خو ډول نه وای نه ډول نه مړه چې ودن کو کنه یار بابر کمانډو اوس رومنای ته ګوره داسې منری ویل چې را مدل لري سره خو پرېس کې ویلي چې 200 په مان پر مو چت کړی دي خپل ریس نه کتلای خبره شهزاده دا سړی نه پرېږدي دا بیت الله بیت الله چې څه یاغه کانی 240 के जरा पर कैसे मर जोड़ेंगे 245 के जरा पेर का बैत الله सके बस जरा पेर का موبایل ور وړا तेरे का जरा पर का जरा पेर 8000 की 8000 किलो या छत्तीस زنده سال دکو سکه به ته څو باندې کې زراو یا زراو سیمټو به څه پورې چاته کې یو څه دوی زه میناوالو دې شروع شوی کوي شو پانته وکړه 200 ورته ته داړې وخه یا رسیده یرا سکه به مو خپل داړې وخایدا ها کیدایش هغه اډګوړې چې دغه خو بیا نه راغړه کیسه جوړیږي مان کی 40 مغوي 40 بس داغه این دی نو موږ به خوراک وکړو او بالکل داسې ډاډ کړی دا وګوره هه دا وګوره دا ولاګ اختتام هم دلته کول غواړو نو تر بل ولاګ پورې خپل ورور محمد شهزاد او د خواږو ورکه اجازه چرته چې هم یې خان آباد بریالي سي د لوی الله امان